बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ټول ناول زه ستاسو جذبې ته او اتفاق ته یو ځل بیا خراج تحسین پیش کوم، ولې چې پرون عزیر صاحب، فضل ناصر صاحب، په هغې کې زه مالک صاحب په صفا الفاظو کې او بهادرۍ سره ستاسو مقدمه د چانسلر په مخ کې او د سیکرټریانو په مخ کې پیش کړې ده، نو په هغې کې ستاسو دغه جذبه او اتفاق دی. د دې نه بغیر دا ممکنه نه ده، او چې کله پورې دا جذبه او اتفاق کی انشاءالله مونږ به تاسو ته مخکې یو، که ما مخکې ویلي وو، که په هغې کې جیل راځي، که ګولۍ راځي، که هر څه راځي، انشاءالله ستاسو دا مقدمه په مخکې په وړاندې بوځو. پرون مونږ چې هلته لاړو نو وایس چانسلر درې څلور کسان، په هغې کې جانبخت صاحب، بحر کرم صاحب او د بحر کرم صاحب په ترو باندې ایچ ډي سیکرټري داود صاحب، دو ټول راغلي وو. زمونږ چې کوم وایټ پیپر ایشو کړی وو د دې وایس چانسلر خلاف، نو هغې ته دوی د یو جرګې شکل ورکوو. هر یو کس وی چې مړه دا فایلونه پرېږدی او بس په منځ کې دا یونیورسټي ده او په منځ کې به سوله وشي، او څه خبرې به ستاسو ومنې شي او څه به د وایس چانسلر ومنې شي، او دا کیسه به ختمه کړو. په دې کې د سټوډنټانو ټایم ضایع کېږي. نو د دې نه دا ظاهرېږي چې هغه ټولو ته پته وه، چانسلر ته هم پته وه، سیکرټري ته هم پته وه، جانبخت صاحب ته هم پته وه چې که په کاغذ باندې راغله نو دغه وایس چانسلر دغه مقدمه نشي ګټی. او دا د وایس چانسلر ته هم پته وه، ځکه دا ټول خلک په جرګه باندې راوستي وو. بیا چې ټولې خبرې وشي، ګورنر صاحب سټارټ واخیستو، هغه تمهید هم دغسې وتړو چې یاره دا یونیورسټي ستاسو فیملی ده او په کار دی په دې کې تاسو منځ کې څومره اختلافات دي دا په صحیح طریقې باندې ختم شي، او زه به یو امپارشل انکوایري وکړم او د سټوډنټانو ټایم ضایع کېږي، نو تاسو دا سیټن ختم کړئ. هغه چې کله خپلې خبرې وکړې نو په عزیر صاحب ورته ډېر په صفا الفاظو کې ووې، د هغې ذکر مالک صاحب هم کړو. هغه ورته وویل چې په دې کې چې هر څه راځي، که ما جیل ته لېږي ته ما پهله پړ کا، بیا مې که جیل ته لېږي که کور ته لېږي، نو بیا زه د ده په شانتې د وایس چانسلر په شانتې بې عزته نه یم چې زه به بیا په کور صاحب باندې ناست وم. عزیر صاحب نورې ډېرې خبرې کړي دي، هغې ذکر به تاسو سره عزیر صاحب بیا خپله وکړي. چې کله ما لاس اوچت کړو نو ما ګورنر صاحب ته وویل چې ګورنر صاحب ستاسو خبره ټیک ده، دا یونیورسټي زموږ فیملی ده او د سټوډنټانو چې کوم ټایم ضایع کېږي د دې باره کې موږ هم ډېر کنسرن یو، خو ما چې کومه مدعا راوړې ده نو ته زموږ مشر یې، چې ته دا نه اورې نو بیا به څوک اوري. نو لحاظه تاسو ته زما ریکویسټ دی چې ما ته یو 4 منټه راکړي، نو هغه بیا ما ته 4 منټه راکړو. نو ما سټارټ د دې نه واخیستو چې ما وایي چې یاره ادریس صاحب چې کله راغلی و وایس چانسلر، نو موږ ورته مبارکۍ ته ورغلي وو. نو کله چې یو کس یو ادارې ته د مشر په حساب باندې ځي نو د یو عزم سره ځي. هغه ما ورته وویل چې زه که جنرال سیکرټري یم یا عزیر صاحب پریزیډنټ دی، نو موږ د یو عزم سره د دې کمیونټي د ټیچرانو د رایټس دپاره راوتي یو، او په دې کې چې بیا هر څه راځي هغې ته موږ خپل ځان تیار کړی دی. خو زما وایس چانسلر صاحب چې کله راغلو نو هغه ما ته 2 خبرې وکړې چې د هغې نه دا ظاهره ده چې دی بالکل د ده څه کمیټمنټ نه و د پېښور یونیورسټۍ ته. یو دا چې خبرو کې د وایس چانسلر وویل چې زما اپوینټمنټ په پاکستان ساینس فاونډیشن کې هم شوی دی او پېښور یونیورسټۍ کې هم شوی دی. دا چې کله پهله زموږ ورسره میټینګ و نو زه کنفیوز وم چې زه کوم یو جاب اوس جاین کم. نو بیا ما یو استخاره وکړه او په استخارې کې مې مختلف نیرونه ولیدو، او د هغې نه بیا ما ته دا په نیرونو کې پی روان و، ما ته بیا دا یو ډایرکشن ملاو شو چې ته پېښور یونیورسټي جاین کړه. نو ما ورته ویل چې یاره موږ ټول مسلمانان یو، موږ په استخارې باندې بلیو کوو، خو زما وایس چانسلر د عزم دا لیول دی چې دی کله پېښور یونیورسټۍ ته راتلو نو دی خپله وایي چې زه کنفیوز یم، او ما چې کوم فیصله کړې ده نو ما په استخاره کړې ده، نو چې دی داسې کنفیوز و
نو دې مطلب دا چې د اډو ازم نو پېښور یونیورسټۍ ته نه پېښور یونیورسټۍ ته څه تیاري وه نه د دې ځای د مسایل نه د خبرو نو لہذا دا نن چې کوم یونیورسټي د بد انتظامۍ شکار ده نو دا د هغه کمزوري عزم یو وجه ده. بیا مې ورته وویل چې د ده عزم لیول اوس هم دا دی چې د درې څلور یونیورسټیو ته اپلای کړې ده د خوشقسمتۍ نه یا د بدقسمتۍ نه هغه انټرویوز لیټ شو کنې ده به دا پېښور یونیورسټۍ په منځ کې پرېښی وی نو په هغې باندې بیا ګورنر صاحب دا ټول سیکټریان هم خندېدو چې یاره واقعي د ده عزم لیول چې کوم دی انتهایي کمزوری دی. بیا ما ورته وی چې چانسلر صاحب خیبر پښتونخوا ګورنمنټ څه کی پرفارمنس انډیکیټرز جوړ کړي دي چې په هغې باندې د وایس چانسلر چې کوم کارکردګي ده په هغې باندې ناپ کېږي. په هغې کې د ټول نه پهله اکیډمیکس دي. ما چې دی چې کله راغلی دی د تر اوسه پورې یو ډپارټمنټ ته دی نه دی لاړ چې هلته چیرمین کښېنئ فیکلټي ممبرز کښېنئ او هغو نه پوښتنه وکړي چې یاره ستاسو د ډپارټمنټ څه ویژن دی تاسو د فیکلټي څه صورتحال دی او ستاسو فیوچر پلانینګ څه دی او په هغې کې زه ستاسو څنګه هیلپ کوی شم. ما چې یو ډپارټمنټ ته هم دی نه دی لاړ نه د ټیچران راغوښتي دي چې د یونیورسټۍ د پرمختګ دپاره د دوی سره ډسکشن وکړي او خپل ویژن ورته وښیي او بیا دغه په خپل ټیم کې شامل کړي او د یونیورسټۍ د بهترۍ دپاره کار وکړي. ما چې یو ډپارټمنټ ته دی راغلی دی خو په یو یو کس پسې دی ګرځي څوک چې ورته حقه خبره کړي نو دی بیا د پی ان په شان په هغه پسې ګرځي او ګوري چې دا په کلاس کې دی او که نه دی او بیا هغو ته انلیګل پنشمنټ ورکوي. د دې نه علاوه ما ورته ویل چې یاره سټوډنټان چې یو ډپارټمنټ کې د 100 سټوډنټانو کیپیسټي دی نو په هغې کې د 600 سټوډنټان انډکټ کړي دي او د هغه ډپارټمنټ د انفراسټرکچر ډیولپمنټ دپاره د 0 کنټریبیوشن دی. وزټینګ ټیچران 300 اخیستي دي چې د هغوی د پېښور یونیورسټۍ سره هېڅ کمیټمنټ نه او د هغې د وزټینګ ټیچرانو مخکې به چیرمین هغه اخیستو نو هغه به په ټایم باندې اخیستلی کېدی شو. اوس د هغوی د اپاینټمنټ دا طریقې کار دومره سخت کړی دی چې سیمسټر سټارټ وي او 2-3 میاشتې پس د هغوی اپاینټمنټ کېږي او بیا د هغوی بیلونه په میاشتو میاشتو باندې ایساري. د دې نه علاوه ما ورته وویل چې یاره سټوډنټان د 13,000 نه 16,000 ته ورسېدو او د دغه کی پرفارمنس انډیکیټر د لاندې په کار دا دی چې د نور پوسټونه کریټ کړي وی خو د چې کوم شته پوسټونه دي 150 تقریبا کم و بیش هغه هم دی نه ایډورټایز کوي او ورسره چې کوم زموږ ټیچران دي هغوی په کار دی چې د क्वालिफिकेशन एनहांसमेंट दपारा आगो त दे स्कॉलरशिप रावड़ी अपॉर्चुनिटीज वर्की खो बदकिस्मती खबर अदा दा چې کم استادان په خپل ځان ته پی ایچ ډي یا پوسټ ډاک سکالرشپ عمومي پیدا کی نو دی وته ان او سی نه ورکی په خپل یونیورسيټي کې دنه ډپارټمنټ کې یو ټیچر پی ایچ ډي کې هغه ته ان او سی نه ورکی